دا خلک په خاموشۍ کې لګیا دي، ځکه لګیا دي چې خپلې وعدې سر ته ورسوي. را سراونډینګز کې چې کوم سوسایټیز دي یا دمسه کوم کمپیټیټرز دي هغې سره داسې پلان نشته چې مونږ ووایو چې یاره ته جسټ بوکینګ وکړه 15,000 روپۍ قسط جمع کوه. او که چا سره لږې ښه پیسې وي نو هلته ډېر ځای والي که نه، او چې ډېر ځای والي دي پروت دي پکې سفیدار دي پکې وکړي. پنځلسو منټو کې داسې جي پېښور ته ورځه او په 5 منټو کې جي الرېډي ته نوخار ته ورځه. ګارډن سټي نوخار او بیا جنرال بلاک یو ډېره ښه موقع تاسو له درکوي چې 100,000 روپۍ جمع کړئ او 8,000 روپۍ میاشت او یو پلاټ ستاسو په نامه. د خپل کور شروعات صرف د 1500 روپو نه وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو یو ځل بیا ګارډن سټي نوخار ته او خبرې همغه زړې دي، همغه زوړ تکرار دی. او قدرمنو په جنرال بلاک کې او بیا په چاپیرچل کې ډېر زیات کار وشو. دا خلک په خاموشۍ کې لګیا دي، ځکه لګیا دي چې خپلې وعدې سر ته ورسوي. قدرمنو څومره چې سوسایټیز دي هغې سره وعدې ګاټې د خلکو ډېرې وي. کلاینټ په دا خبرو ډېر خوشحالېږي، خو په عملي طور په دغه میدان کې چې کله تاسو قدم کېدی او راشئ نو ډېره غټه خاموشي او د کلاینټ یا د هغه سړي رړه ماچي کوم چې خپله انیموډي راوړي او دلته پلاټ اخیستي. قدرمنو ګارډن سټي چې کم د جیټ روډ د پاس دی بالکل زه اکثر په دې باندې خبره کوم دې سره NOC ده د دې سوسایټۍ او ډېر ارزان پلاټونه دي. بیا د جنرال بلاک موږ یو خبره تاسو سره کړې وه قدرمنو، په هغې باندې تاسو سره نن تفصیله خبره کوم او په اخره کې دا خبره کوم چې هغه جومات هم تقریبا تیار دی او اوس ورځو او دا چې کومې شړلې یا به هم راغورځو انشاءالله په دې پړاو کې خو نه خو په بل پروګرام کې به انشاءالله العزیز په دغه جومات کې مونځ هم کوو. قدرمنو چاپیرچل کې څه نوی بدلون راغی موږ سره اوسئ. ما بدرتا ویل کنا والله مدینه خولدا خولدا زړګي پر اختیا مدینه خولدا ما تصیفتون دا جنات رضوانا مکوا ستل جنتونو نظم مدینه خولدا خوب کی بیگاش بچادا جنات سے لبوت لیوما خدای کلا ارزایا خدای کلا ارزایا خدای کلا ارزایا د اشنا مدینه خولدا خولدا زړګي پر اختیا مدینه خولدا ما ته د شفق المر سپوږمۍ سندرې موایا خول خوصا وادی تر سبا مدینہ خولدا یا اگرز دنیا کی داسی خار 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 ببل پیدان کے جی قدرمنو اصل کې دا موسم هم د ګرمۍ دی او داسې ګرمي ده د پېښور او بیا د چاپیرچل چې د خلکو روزګارونه یا د منډې تړې خلکو لږ شان محدود کړي. قدرمنو په دې ګرمۍ کې خو رالو خو بهرحال هغه یو واده وي چا سرته رسولي چې هره میاشت یو ویډیو تاسو ته د دې ځای کې ښودلي دا د دې ځای چې کوم
خاوند زه اکثر دا خبر کوم احسان صاحب هغه یو دا خواهشي چې هره میاشت یو کوشش پکې دلته به راځئ او د دې د اواز به اږدئ. نو قدرمنو موږ راځو سره به صرف د دې دپاره چې تاسو کومې پیسې دلته جمع کوئ کم بوکینګ کوئ نه هغه پیسې ضایع نه ځي دلته کې لګي په لارو په کوڅو کې په دې ستنو د بجلۍ د ګیس څومره چې کارونه پکې کېږي دا ونې بوټي داسې نه کېږي دا هم ستاسو هغه پیسې دي چې هغې لګي. نو قدرمنو دې ویډیو کې هم موږ رالو چې یاره نوي څه شوي دي قدرمنو جنرال بلاک او په هغې باندې سره کوم خبره او تاسو دا لارو ګورئ او بیا تاسو نه ډیټیل در کوم او هغه جومات هم ورځو لږ ساعت کې. دا شینکې او دا ښکلي بوټي دا به ستاسو انتظار کوي چې کله ستاسو دلته کې خپل کورکي جوړ کړئ او دلته تاسو راشئ. بل یو ځان هم یو ښکلا ده. نو قدرمنو دا ښکلا هسې نه قایمېږي دې دپاره به دي دا خپل ټیم چمتو ساتي. 100 ټرکه روزانه راځي دي ته د اوبه اچي مالیان خپل لګي کم چې سکیورټي والي خپله ډیوټي کوي. د دې نه علاوه چې کم د بوکینګ کم سټاف دی هغه هم په خپل ځای کې یو شان ناست دي هغوی 40 ګنټې ناست دي. دا وخت هم په جومات کې اوس خبر شوم چې هغه انجینر صاحبان هم لګیا دي. اوس تاسو ګورئ چې هر سړی خپل ډیوټي سر ته رسوي. ټیک ته ګرمي خو ډېره ده او خو بله ډخته فرایض دي او خپلې وعدې دي چې سر ته رسول هم دي. جومات هم ورځو راځئ هم سر قدرمنو ما بدرتا ویل کنا والله مدینہ خولدا. انجینر صاحب صحت خیر شکر ٹھیک ٹھاک. ګرمۍ کې ځان را رسول دي باو جی بس دا جمعات کې کار روان دي نو ما چې راشه کار ودرېږي تا او جی فتون دا ها هدي شیټینګ لرګي څه لګیا دي مرګري ها جنات رضوانم کوا ستل جنتونو نظم مدینہ خولدا خوب کی بیگاش پچادا جنات سے لبوت لیوما خدے کلا ارزایا خدے کلا ارزایا خدے کلا ارزایا د اشنا مدینہ خولدا. قدرمنو ګارډن سټي نوخار دا مغه جمعات ان شاء الله بس ډېر زر به ان شاء الله لذیذ دا ځان اواز د دې ځنه تاسو اورئ مرګري هم لګیا دي د کوم سټاف ته هم موجود دي. ما دې کې نه خو په بل خبرونه کې به ان شاء الله لذیذ دلته کې باقاعده د جمعي مسکی دې کې به ان شاء الله د 20 ورځې خو تاسو یاد کو خو ان شاء الله د 20 ورځې د مخکې د مونږ تیار کړی د کم سے کم د مونږ لپاره مونږ تیار کړی چې لکه ولنه مونږ دغه سب تیار کو دا لری مو کو اوس چې کوم ملګری لګیا دي مونږ ولا لیبر لګیا دي دا ټول د غوباسي د شاټرینګ لري کوي. نو ان شاء الله امید لرم چې د نیکسټ د لاس ورځې شې دي کې به مونږ کلیر کړي نو بیا به ان شاء الله مونږ ټول ایریا سبق کلیر کړي وي نو بیا به مونږ د کې د مونږ کو پکې د جمعې مونږ د مسبخین مونږ کو پکې چې هغه دغه لپاره مونږ دا برابر کو. دې باندې تقریبا څونه پیسې اوسه پورې لګي لګښت په څومره دي پیسې خو په جی ډېرې ولګې دي نو ان شاء الله اندازن څومره به تقریبا څه د کروڑ ته ونږدې دي. جی جی دا ټول مغه پیسې دي کوم چې کم خلک راځي او تاسو سره بوکینګ کوي مختلف شکلونو کې د مختلف پلاټونو لپاره دي. جی جی بالکل هغه پیسې دي. ډېره مهرباني. او زه بار بار یو خبره کوم چې کوم تاسو پیسې دي قدرمن نو هغه هم په دې ځای کې لګي په مختلف شکلونو کې ښکار کېږي کا سټریټ لایټس دي کاغونی بوټي دي او کاغه جمعات ته او کاغه لارې دي قدرمن ډېر زر بدلته کې د بجلی سیستم هم بحال شي برابر بشي. په بیا زه جنرال بلاک خبر کوم د جمعات ته بالکل جنرال بلاک ته بالکل مخامخ دی قدرمن دا جامع مسجد پای کې چې کوم پلاټونه قدرمن دا غي بوکینګ 6000 روپے ایڈوانس او 8000 روپے میاش دا وخت د بوکینګ سټاف چې کوم مرګره مخکې مو سره زم خبرې ترې شوې دي. السلام علیکم څنګه تاسو سلام مزاج خده ما وی ګرمي د ټیک ته هر سړی بخپل کار لزان رسي نو دا چې کوم خلکو سره منګ وادي کړی دي تاسو کومې وادي کړی دا هم سر ته رسول دي نو کو بادي که باراني کو طوفاني خو انجینیر صاحب سټاف پر راځي لازمي خبره کار خول دي که ګرمي وي که یخني وي دا خو لازمي خبره ده. څومره پیشرفت شو دا وخت کتون کې هم ګوري اوس جی مونږ جرنل بلاک اصل کې سٹارټ کړی دی لانچینګ چې شوی دی کوم هغې کې 3 مرله 5 مرله او 10 مرله پلاټونه مونږ سره موجوده دي. 2 लाख روپۍ مرله پکې پریوزي 20,000 روپۍ بوکینګ دی وکړي او 8,000 روپۍ میاشتې کشت دی. صحیح او جی بالکل دی ته بالکل مخامخ راځي هغه لاسته نو دا د جرنل بلاک کوم دی خلک اوس را روان دي بوکینګز دپاره. اوس خو ستاسو دا ویډیو زه هره میاشت موږ راځو یو پروګرام خلکو ته دیدو خلک به ډېر اویر شوي یعنی یو بریفینګ وي که نه هغه جنرالي یا خو بار بار وشو هر څه خلک پوه دي اوس څه پاتې دي چې تاسو ولس ته کېدی ولس په ذهن کې اوس څه پاتې وي که نه یاره ډېر شی کوېسچنز خلک کوي مونږ نه
هغه داسې د اوس چې لکه راشي سایټ ته نو مونږ ورته دا نه وایو چې مونږ دونه کار کړی مونږ یې راولو فزیکلی دلته کې وزټ ولا ورکو نو هغې کې دا ده چې دلته راشي وګوري نو بس هغه چې کم کوېسچنز د هغه په ذهن کې وي نو هغه شی هغسې نه چې کم سخت سوالونه و دغه و هغه شی اوس نشته زړګي پر اختیا مدینه ښکلې ده ماته د شفق المر سپوږمۍ اوس بل ملګری دی د هم تاسو په مخکې پروګرام نیم کې کتلم دی د دین هم تپوس کو تاسو سره خوا کې زه ګورم نور ډېرې سوسایټۍ دي که نه او هغې کې هم خلک لګیا دي یقینا چې د هغې به هم یو ټیم کار کوي د هغې به هم بینرې لګېدلي د هغې به هم خامخا کمپټیشن بس تاسو هغې سره یې که نه جي نو څه دا چې کوم ریټونه تاسو ورکوئ چې په 100,000 روپۍ ایډوانس او 8,000 روپۍ میاشت نو آیا دا چې کوم کمپټیشن کې نو تاسو پکې لږ څنګه ریټونه راځي بسم الله الرحمن الرحیم سرجی داسې ده چې کمپیریزن کوو مونږ د نورو سوسایټي سره د ګارډن سټي او د نورو سوسایټي سره کمپیریزن کوو نو هغه کې داسې ده سر چې یو خو لوکیشن وایز الحمدلله جسټ 2 منټس د جی ټي روډ نه دی دویمه خبره ده د ریټس حوالې سره مونږ دواړه پلانز ږدو 5 ایئرس پلان 3 ایئرس پلان جی سی بلاک 5 ایئرس پلان دی او هلته چې جنرال بلاک دی 3 ایئرس پلان دی نو داسې په دې کمپټیشن کې زموږ سره سراونډینګس کې چې کوم سوسایټیز دي یا زموږ سره کوم کمپټیټرز دي هغې سره داسې پلان نشته چې مونږ ووایو چې یاره ته جسټ بوکینګ وکړه 15,000 روپۍ قسط جمع کوه او هلته ته په جنرال بلاک کې په 2 लाख روپۍ مرله ده جسٹ 20,000 روپۍ جمع کوه 8,000 روپۍ قسط ورکړه ستا په نوم باندې جی بالکل نو د دې مطلب سراونډینګس کې داسې نشته مطلب دا قدرمنو که یو سړی لږې پیسې هم ګټي نو دلته پلاټ اخیستی شي د ملګري مقصد دا دی او که چا سره لږې ښه پیسې وي نو هلته ډېر ځای والي که نه او چې ډېر ځای والي پروت دي پکې سوفیدار دی پکې وکړي زایم چې دا هم ګټه ده چې پلاټ پورې څنګه داسې بالکل سر اوبه څنګه دي دلته اوبه خو ښه ده سر دا کوم اوبه چې مونږ دلته جنرال یوز کوو تاسو هم اوس څښلې هم دا هم د دیزي اوبه ده ښه ښکلې اوبه ده او چې د استعمال قابل هم ده سکو قابل هم ده دلته بور هم کېږي مونږ ورته انشاءالله ټیوبیل ارینجمنټ هم کوو ځان خلک ښه کړي په خدای کلي کې مرله ځای نشي اخیستی ښار خو سوال نه پیدا کېږي هلته کې خو سوال نه پیدا کېږي وخت بدل شو هر سړی غواړي چې ماته کولو کور مې وي کولو فضا وي نو قدرمنو د پېښور نه چې سړی راځي نو په 15 منټ کې ګارډن سټي نوخار ته راتلی شي هسې ورسره زه نوخار کور خو دا بالکل د پېښور په دې خوله کې پروت دی یو خبره ته کوم داسې ده او جی بالکل او جسٹ 15 منټس ډرایو 15 منټ نو تاسو خپل اندازه کوئ چې سړی په یو ټایم کې جي په 15 منټو کې داسې جي پېښور ته ورځو په 15 منټو کې جي ته نوخار ته ورځه قدرمنو ما خبره کوله چې سړی خني شي خدای راسي په کلي کې به مرله ځای وانلي نو لږ بچت هغه بچت چې تاسو کم کولی شي په هغې باندې تاسو دلته کې ځان له یو پلاټ اخیستی شئ د چاپېرچل لږ نظاره به وکړئ د دې دا سویټس وګورئ قدرمنو د شپې د دې یو خاص قسمه لوک وي یو ډېر خاص قسمه یو لوک ورکوي ډېر ښکلي شینوالی دی پکې هم د خپل نظره تېر کړئ که کوم ملګري د شپې راځي نو دغه ښکلا بس تاسو انتظار کوي یو نظر پې تېر کړئ بیا سره کوم نورې خبرې وخت پر راځي صاحب او بیا به په دې کې هم ځای نه په دې هم بیا دومره تالان لګېدلي قیمتونه به اسمان ته رسېږي بیا به فیلونه خرڅېږي بیا به پکې خلک بارګینونه کوي دا په دې دا یو ښه موقع ده قدرمنو چې د ښار سره تړلې دا میدانونه دا به سبا دومره آباد شي چې تاسو به وهم ګمان کینی زموږ د نظره بلا ځنګلې آبادې شوې او دا ځایونه قدرمنو چې ارزان دي او زه به وایم چې مفت دي ټول سهولیات چې په کوم یو سوسایټۍ کې د هغې ضرورت وي ټول دلته کې موجود دي دا وګوره تاسو ته به ښکاري قدرمنو لارې کوڅې هر څه او رو به دا یو داسې شکل اختیار کړي چې بیا به هر یو سړی دلته رامنډوي خو بیا به ریټونه دا نه وي قدرمنو چې د ګارډن سټي نوخار د سایټ افیس ته تاسو راشئ
نو دا داسې ځای چې دا بالکل د سیل ځای هم دی دا اوس کوم ځای ته چې زه رالم که نه دا جومپړی ده او دا یې ما دونه برابر کړې ده چې سړی راشي دلته کېناستی شي دمه کولی شي د دې ځای نه نظاره کولی شي قدرمنو اوبه شته باقاعده دلته هم یو هینډ پمپ لګولی دی اوبه په هر ځای کې تاسو ته اویلیبل مطلب دا که تاسو وړو ځګو سره راشئ که نه اکثر کور ودانې وایي چې ما ته ځای وښیه او د هغې حق هم دی ځکه چې دا کور وي دا د زنانو وي نارینه خو ټول ورځ بار ګرځي او د شپې سره په راشي خو کور زنانه ساتي نو تاسو کتلی شئ قدرمنو چې دلته کې کله تاسو ځان سره خپل واړه ځاګه راولئ دلته کې تاسو دمه کولی شئ او دا نظر اخیستی شي قدرمنو دلته کې اخلی پخلی کولی شي خوراک څښاک کولی لکه سړی چې چکر له لاړ شي که نه نو باقاعده تاسو اخلی پخلی هم کولی شئ دا ځای هم کتی شئ او دمه هم کولی شئ قدرمنو زموږ د خپرونه سر ته رسي خپل کور د نعمت نه کم نی چاله چې خدای خپل کور ورکی دا خوش نصیبه دي قدرمنو د چا چې نی خدای د غیله هم کورونه ورکی قدرمنو نغد چا سره نی لګي لګي به را جمع کو بیا بزانه چې تا کور کې اخلو ګارډن سیټي نوخار او بیا جنرال بلاک یو ډېر ښه موقع تاسو له درکې چې 100 روپے جمع کړئ او 1000 روپے میاش او یو پلاټ ستاسو په نامه الله دیو کی چې د چا پیچر هر یو غریب ځان له کور کې والی ځان له پلاټ والی د خبرونه مې سر ترسي دغه دعا سره چې پاک پروردگار دې سوک هم به کور کینا وای امين د معلوماتو لپاره رابطه وکړئ کونیکټ مارکیټینګ پرایویټ لیمیټډ موبایل نمبر 033488660003 د خپل کور شروعات صرف د 1500 روپو نه